د زابل ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست له لوري د تیرو شپږو میاشتو په جریان کې 15,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوې او 9,000 ته مراحل شوي دي. د زابل د احصایې او معلوماتو ریاست رئیس وایي چې د همدې شپږو میاشتو په جریان کې د الکترونیکي تذکرو ترڅنګ د ټولو عرضه شوي خدماتو له درکه څه باندې 7 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي او د دولت خزانې ته یې سپارلي. نوموړی زیاتوي چې دوی ته اوس یو شمېر نور صلاحیتونه هم د مرکز لخوا څخه ورکړل شوي. د مرکز لخوا څخه ټولو ولایتونو ته ولایتي ریاستونو ته بعضې صلاحیتونه ورکړل شوي چې په هغو کې د څوک چې 2 تذکرې ولري په عین شهرت باندې د هغو د لغوې صلاحیت یعنې موږ کولی شو چې یو څوک چې 2 تذکرې په عین شهرت ولري او توپیر ونه لري موږ دلې په ولایت کې لغوه کړو. دا پخوا په مرکز کابل کې لغوه کېدلې او همدارنګه بعضې په نومو او د پلار په نومو او د نیکه په نومو کې املایي غلطیان دي چې هغه هم موږ اوس فلحال دلې په مرکز کې اصلاح کولی شو. همدارنګه د یو چا عمر چې تر 13 کلنۍ کم وي نو هغه هم که وغواړي چې عمر یې له اسنادو سره په ټکر کې نو موږ هغه هم اصلاح کولی شو. بلخوا د زابل ولایت اوسیدونکي له یاد ریاست څخه خوښ دي او غوښتنه کوي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش مرکزونه دې زیات شي څو خلکو ته په اسانۍ او بې له ځنډه خدمات وړاندې شي. ډېر خوشحاله وي. پرون راغلی یم نه 2 نمبر شته نه بې نمبره کار شته. له رئیس صاحب له ټولو چارواکو له ټولو مامورینو سره ډېر خوشحاله یو. زموږ ډېر خدمات یې کړی د دوی د الله خدمت وکړي. ډېر ښه په طریقه کار روان ده. نه درغلي کې ستا یو شی نشته کې له بانکه تر هر څه پورې ډېر خوشحاله یو. موږ د شمولزور ولسوالۍ راغلو یو. پرون زه رانم نن مې کار اوس خلاص دی. دا د ټولو امکاناتو څخه فارغه شوم. دا د اخري پاڼه یې راکړې ده. بالا به ځم کار مې خلاص شوی دی په نن سهار کې. ګزاره خو ډېره ښه ګزاره را سره کوي. انشاءالله دلته مجاهدین پر ګرځي. تکلیف موږ ته نه پېښېږي چې مشکل وي چې هغو ته موږ رسېږي وکړو هغه نیمګړتیا ختموي. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت له پیل څخه تر دې مهاله زابل ولایت کې نږدې 200,000 الکترونیکي تذکرې ویشل شوي دي.